سلامونه دوستانو، زه ضیاء الرحمن فدی یم او تاسو ګورئ آیا پوهېږئ یوټیوب معلوماتي چینل. تاسو ته به نن په درجاتو کې د میانو نیولو طریقه له نږدې نه وښیم چې څنګه په درجاتو کې په لرو پرتو سیمو کې میان په کومه طریقې سره نیول کېږي. له موږ سره پاتې شئ او دا طریقه له موږ سره نږدې نه وکړئ. دوستانو، تاسو کتلی شئ چې کله چې په سیند کې اوبه یو څه اندازه کمې شي نو په سیند کې داسې یو لوی ډنډ په شکل باندې جوړوي، یعنې غټ دیوال یې منځ کې وهي او منځ یې خالي پرېږدي. نو منځ کې بیا د سیړۍ ورته وایي، د پاس غره نه د سیړۍ شاخونه راوړي او د سیړۍ شاخونه چې دي هغوی یو اغزي لرونکي پاڼې لري. نو هغه د اوبو منځ کې یعنې منځ چې خالیګاه یې پرېښی د هغې په منځ کې ږدي. نو هر کله چې دا اوبه ډېرې ډنډې شي نو د میان کوشش کوي چې ښکته خواته لاړې شي. نو چې کله د اغزي لرونکو پاڼو سره ولګېږي نو خپل مسیر ته تغییر ورکوي. نو کوم طرف ته چې ساحه ارامه وي همغه طرف ته کوشش کوي چې لاړ شي. نو دغه طرف ته تاسو ګورئ چې اغزي لرونکي پاڼې نشته. نو د هغه طرف نه میان اکثر وخت د شپې دا کار کېږي، ځکه د ورځې لخوا نه خلک ډېر نو میان د شپې لخوا نه د تیږو لاندې نه راوځي. نو شپې میان بس چې کله د اغزي لرونکي پاڼې سره ولګېږي دې طرف ته راځي. تاسو ګورئ چې دغه ساحه کې بیخي اغزي لرونکي پاڼې نشته. نور به له نږدې نه دا ساحه تاسو ته وښیم چې دلته په دې ساحه کې یو سری پرېښودل شوی دی، په هغې سوري باندې د اوبه وځي او د اوبو دپاره یې مخې ته ورته یو جال جوړ کړی. تاسو ته به نږدې نه وښیم. تاسو یې کتلی شئ چې دغې لارې نه اوبه راوځي، دې لارې نه، او په دې ځای کې په اوبو شدت ډېر زیات دی چې هر کله چې ماهی هغه طرف ته برابر شي نو په ډېر شدت سره ماهی دې خواته بیرون راوباسي. نو تاسو بس کتلی شئ په دې جال کې بس اوبه ترېنه ځي او ماهی همدلته ګیر پاتې کېږي. بس دا لنډه طریقه وه د میانو د نیولو. تاسو ته کتلی شئ او دا د دوګړان دره ده او د شادمیر کلی دی. د نورو خپلو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ معلوماتي چینل سبسکرایب کړئ. مننه. دوستانو، تاسو کتلی شئ چې میان په دغه شکل باندې په دې جال کې بند پاتې کېږي. تاسو ته به یې له نږدې نه وښیم. دا اوس ماهی دی، ګوره ژوندی ماهی دی. دوستانو، دا یا پوهېږي یوټیوب معلوماتي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د خبر ورکولو زنګ ورسره فعال کړئ. په سبسکرایب کولو سره ستاسو کوم لګښت نه راځي، مګر د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو د جوړولو لپاره زموږ حوصله نور هم لوړېږي. د ویډیو د لیدلو څخه مو منندوی یو.